پټکی مې د میرویس نیکه د سر وسوځېدو لمبه شوم په بارودو مې ځیګر وسوځېدو تالا شومه د پیغلو مې څادر وسوځېدو زما د لرې برې تاج محل شلو ویران دا چا په نوم د امن زما کور کړلو تالان ای ربه د چا مکړي بې غیرت میراث خور ملګری مې دشمن سره تربور دی په هر لور د ګرد نړۍ خلق مې هم ناخلی پیغور په نوم د باچاهۍ د سامري دي غلامان دا چا په نوم د امن زما کور کړلو تالان چاله دې کې غېږه د اخلاص ورکړه آبه دې همیش له په چاړه وهي زه به مې ټوپک ټوټې ټوټې کړمه بل مې که په تبر باندې نه وهي تش لاس او نهر ور سره خېجمه خپې ابله په غر ور سره خېجمه هر څوک ملګرتیا مې چې د کام کوي نر یم په خپل سر ور سره خېجمه ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خاصاتونه ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله ازل زار او زه یم غازي نادان قدرمنو نن منګه د یو داسې شخصیت خواله راغلي یو چې هغې ټول عمر د پښتو ژبې او ادب دپاره کار او زیار او خدمتونه کړي دي او د دغه ژبې خدمت د خپل ژوند مهمه حصه ګڼي لنډۍ اخون احمد علاقه ده او موږ سره دلته جوهر عدنان صاحب هم ناستې لري او په ماحول کې چې کوم دی نو د جومات د سپیکر د نعتونو اوازونه هم راځي نو د دغې پکې هم یو خپل خوند شته خو جوهر صاحب تاسو ته زه په دې خپله خپرونه کې هرکلی ویم دا خبره مې ځکه دلته زیاته کمل بیا به خلک وایي چې اذان دی ډېره مننه السلام علیکم د غزلزار مینوالو خپلو مینوالو شاعرانو ادیبانو د ادب خاوندانو ته او تا ته غازي نادان السلام علیکم بیام او هرکلی ویم ډېره مننه ستا جوهر عدنان صاحب د خپلې شاعرۍ آغاز کله وکړو کومه وخت تر دې دمه پورې څونه کتابونه چاپ دي او ناشاپ دي شاعري خو دا چې په سود بود پوه شوی یم نو بس اورېدل مې کړي دي ریډیو مې اورېدلی دی ټي وي مې زموږ په کور کې د رحمان بابا کتابونه پراته وو مختلفې نسخې چې هغه بیا ضایع شولې په دشمنو په حواله باندې د پولیس مولیسو پټې راپټې کې نو د هغې اثر و خو ما باقاعده شاعري په سن 1977 د جیل په 18مه چکۍ کې شروع کړې ده چې هغه زما لاس له څو دواوین راغلي وو دیني دواوین وو کتابونه وو او د شاعرۍ د ادب کتابونه وو بس هغه پخوانی اثر او بیا هغه پریکټیکل شی لایف هغه شروع شولو نو تر دې پورې دوام لري تر دې وخته زما په پېښور جیل کې 2 د شاعرۍ کتابونه ضایع شوي هم دي صحیح نو داسې ادبي ټولنو کې ناستې کېږي که نه دلته کومه خپله ټولنه چلوئ دي خپل کلي کې نه خپل کلي کې خو ټولنه ما د څه کوشش نه دی کړی او نه مې ورته خیال شته دی ځکه چې د جمع نه زه چې کوم دی نو لږ شانې داسې لږ ډډه کومه او ځینو کې مې داسې ناستې کړې دی داسې لږو کې خو هغه هم داسې کال نیم نه زیات نرم ورغلی بس بیا زه په خپله ډېره ناست یم مخکې هم زما تنهایي نصیب و اوس پې هم تنهایي شوق دی بس ځان له ناست یم زه صحیح ده نو زه وایم چې څه کلام وورو که نه نو مخکې به هم څه پوښتنې کوو او کلام وورو ډېره مزه به وکړي نو ښه به وي که نه دا خو بلا مزه به وکړي چې زه درته ووایم وایي ته لیونی یې او که زه لیونی ته لیونی او که زه لیونی ما ته مې وایي زما زړه لیونی ما ویلو خیار ته لیونی څنګه وي هغه ویلي لکه ته لیونی کلام به درته وورم خو دا ناچاپه کلام دی را چاپ شوی نه دی چې د خاموشۍ کریکې مې رسي تر اسمانه پورې ستا شکایت مې مگر نه راځي زبانه پورې نظر مې ویني تا د نور په مظهرونو کې تل د فکر باز مې درتلی نشي لا مکانه پورې ویل یې کفر او لیدل یې عبادت ګڼمه ویل یې کفر او لیدل یې عبادت ګڼمه الهام د زړه مې رسوي تر خپل جانانه پورې او ما ته ساقي دي فرمایلي که وصال غواړي
ما ته ساکي فرمایلی که وصال غواړي که وصال غواړي د میخانې راز به ساتي تر خپله ځانه پورې ډېر هر ته مه کوه د یار د خط او خال خبرې هر ته مه کوه د یار د خط او خال خبرې ګنې منصور غوندې به رسي تر زندانه پورې ډېر او دلته د ژوند په عمر کې هر نفس بندیوان دلته د ژوند په عمر کې هر نفس بندیوان د جیل کې دی رسیدې نشي خپل ارمانه پورې ډېر او اخیری شعر دی چې ما ته خدا ګړی جوهره د میشر ښکاري ما ته خدا ګړی جوهره د میشر ښکاري ته وې چې صبر شه د حشر تر میدانه پورې ډېر زبردست جوهر صاحب ډېر مهرباني ډېر ښکلی کلام و زوی مچي دغه زما د خوښې شعرونه هم راباندې واورې بیا یو نظم مو ډېر مذهب وکړي وی تش لاسونه هر ور سره خیجمه خپې ابله په غر ور سره خیجمه تش لاسونه هر ور سره خیجمه خپې ابله په غر ور سره خیجمه هر څوک ملګرتیا مې چې د کام کوي هر څوک ملګرتیا مې چې د کام کوي نر یم په خپل سر ور سره خیجمه ډېر زبردست انا زمورو جوهر صاحب ډېر مهرباني بچیو د افغان په عنوان دا چا زما په خونه باندې راوستو طوفان دا چا زما په خونه باندې راوستو طوفان دا چا په نوم د امن زما کور کړلو تالان دا چا زما پښتو ته اواز کړی په دورشلې دا څوک زما د ننګ او د ناموس د غیرت غل دی دا څوک دی چې بېډاره یي په ما کړی یرغل دی دا کوم هلاکو خان په مخ د ځمکې شو عیان دا چا په نوم د امن زما کور کړلو تالان پټکی مې د میرویس نیکه د سرو سوځېدو پټکی مې د میرویس نیکه د سرو سوځېدو لمبه شوم په بارودو مې زیګر وسوځېدو تالا شومه د پیغلو مې څادر وسوځېدو زما د لرې برې تاج محل شلو ویران زما د لرې برې تاج محل شلو ویران دا چا په نوم د امن زما کور کړلو تالان ای ربه د چا مکړي بې غیرته میراث خور ای ربه د چا مکړي بې غیرت میراث خور ملګری مې دشمن سره تربور دی په هر لور د ګرد نړۍ خلق مې هم ناخلی پیغور په نوم د باچاهۍ د سامري دي غلامان دا چا په نوم د امن زما کور کړلو تالان ګناه مې نوره څه ده بې له دې نه چې افغان یم ګناه مې نوره څه ده بې له دې نه چې افغان یم په ننګ او په ناموس د خپل ملت او مسلمان یم اغیارو د وطن لره دښمن د هر زمان یم زما د کور د غله په پل دی پل د قهرمان دا چا په نوم د امن زما کور کړلو تالان عرب ته هم عجم ته دا اعلان کوم په جار زما مظلومیت که درته نشلو نن عار په قبر که خاموشه پاتې شوی د استعمار په شان د زناورو د اختر به شي قربان دا چا په نوم د امن زما کور کړلو تالان زغملی شمه زور کوه چې څومره وي په تا کې لا دومره عاجز نه یمه د فکر ارتقا کې یو لویه هنګامه به جوړومه په دنیا کې بابونه د تاریخ پکړمه ځان باندې حیران دا چا په نوم د امن زما کور کړلو تالان قانون دی د قدرت که شپه اوږده وي سبا کېږي قانون دی د قدرت که شپه اوږده وي سبا کېږي د زور ظلم ورونه به تر څو په موږ بلیږي اخیر به مو منزل ته ورک کاروان را ورسیږي بدل کله پرېږدم
چاته بچی یم د افغان بدل کله پرېږدم چاته بچی یم د افغان دا چا په نوم د امن زما کور کړلو تالان ملګرو سربازانو دا مقام مه هېروئ خوره شي په دنیا کې خپل مرام مه هېروئ جدید تقاضې توحید اسلام مه هېروئ طاقت شي د جوهر په لوی قوت د خپل ایمان دا چا په نوم د امن زما کور کړلو تالان ډېر زبردست هغه شعرونه څوک چې په دې پوه شي چې مینه وهي هغه دې بیا خوند دپاره ښه وهي چاله دې که غېږه د اخلاص ورکړه آبه دې همیش له په چاړه وهي زه به مې ټوپک ټوټې ټوټې کړمه بل مې که په تبر باندې نه وهي هسې که په ملک چېرته حمله وشي تش لاس په دشمن خلک پسې وهي او عدم تشدد د بېحسي په ژوند خلک به د حق په ژوندانه وهي او شپول دې د ازغو کتر چاپیر نه کړو شپول دې د ازغو کتر چاپیر نه کړو باغ به د جوهره تل شپانه وهي چې د اقرار لاسونه نه راکوي دردونه ډېر راله خواږه راکوي رسوا دې کړم په تمامي جهان کې زیاتی به دې نه راله څه راکوي دا چې په کړس را پورې خاندي اشنا پیغور د سرې ګریوانه راکوي عشقه ستا بار به اسپ په سر وړمه کراله کاڼي د تور غره راکوي جوهر ډېر یې مرزومند د دیدار ولې سزا د تله راتله راکوي کې مې نه وغېږ کې او ګوتې وا زما په سر کې کې مې نه وغېږ کې ګوتې وا زما په سر کې خدای ګو د خدای مینه راته ښکاري ستا نظر کې وچې مې خولې کړه د تندي نه دردېدلی یم بې له تا نه ټولې دنیا گئے ځان نه شړلی یم هر څوک وایي په من خیرن خچن یې درومه درې شه هر څوک وایي په من خیرن خچن یې درومه درې شه مونږ دا ستا ناستې پورې شرمېږو رانه لرې شه خلک وایي بې څوکه دی بې کوره بې دولته دی خلک وایي بې څوکه دی بې کوره بې دولته دی نن زما وجود په ما بوج شوی له غربته دی دا چې ګلګوتې ویښته مې ډک دي د خزلو دا چې ګلګوتې ویښته مې ډک دي د خزلو بې له تا دي څوک زما د سرګو منځولو څوک دي چې څادر زما د تن نه راچاپیر کړي څوک دی چې څادر زما د تن نه راچاپیر کړي څوک به په نغمه د محبت رانه ځان هیر کړي بل به داسې څوک وي چې مې زړه ته رانږدو کړي بل به داسې څوک وي چې مې زړه ته رانږدو کړي مست مې په آواز چې د للې للی للو کړي بل به داسې څوک وي چې مې زړه ته رانږدو کړي مست مې په آواز چې د للې للی للو کړي اوس خو ستا جوهر ته ډېر ارمان د وړکتوب راځي اوس خو ستا جوهر ته ډېر ارمان د وړکتوب راځي ځکه نه مورجانې الله شما ته خوب راځي زه د غزلزار د هغې د مینوالو او ستا خاص کر غازي نادانه چې ته دومره لرې نه راغللې او زما تپوس دې وکړلو زه ستا د کیمرې په ذریعه ستا ټولو مینوالو ته سلام درناوی پیش کوم او د هغې مننه کوم او دا خبره اضافي کوم ضروري نه ده چې د هر یو سړي خبره یا فکر دی بل سړی په خپل ځان باندې ومني خو د شاعر فکر او کلام چې کوم دی د هغه تر حده پورې وي بیا د هغه تر مینوالو وي بیا د هغه سره د همخیالو ملګري وي ما چې څه وویلې دا مې د خپلو مینوالو دپاره وویلې شاید چې هغې قبول کړي ډېره مننه ستاسو قدرمنو جوهر عدنان صاحب را سره تاسو واورېدو زما یقین دی چې دغه خپرونه به ستاسو د زړونو او ذهنونو ورونه وټاکئ په دعاګانو کې موږ سره یاد ساتئ بریالي اوسئ